د فلسطین قضیې سیاسي او نظامی حالاتو ته لنډه کتنه. لومړی برخه. دمت يا أقصى لنا يا وصية الرسول وعد ربي قد دنا والظلام لم يطول. دمت يا أقصى لنا. فلسطین هغه لفظ چې د ټولو آسماني دینونو پیروان یې درناوی کوي. هغه ټاټوبی چې د بیت المقدس غوندې سپېڅلي ارزښتونه او په غېږه کې د ابراهیم علیه السلام په شان اولو العزم پیغمبران بیده دي. قدسنا لن تضام قد قرانا الطبول وانتشقنا الحسام وعرفنا السبيل. هغه ځای چې د زرګونو پیغمبرانو د اوسېدو ویاړ لري. هغه ځای چې د اسلام د لومړنۍ قبلې په نوم زموږ په زړونو کې د تل لپاره پاتې دی. د اسرا دم ځای. هغه ځای چې زموږ خوږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د معراج په شپه لومړی بیت المقدس او بیا له هغه ځای څخه اسمان ته تللی دی. دا ټول ویاړونه د لرغوني او متمدن فلسطین په برخه دي، کوم چې د پیړیو پیړیو لپاره د یو لرغوني تمدن نوم له ځان سره لري. هغه ښار چې پخوا به یې له نوم سره نبوت، علم، تمدن او پرمختګ ذهن ته راتلی، خو اوس یې د یهودو د مظالمو له کبله د دې نوم له اورېدو سره غصب، ظلم، وحشت، بمبارد او جګړه سترګو ته درېږي. ته په خاورو خړ څه سور په وینو څه زیبا شهید راشئ نندارې ته راشئ وکسئ د اقصی شهید راشئ نندارې ته راشئ وکسئ د اقصی شهید وکسئ د اقصی شهید وکسئ د اقصی شهید. دا چې هغه د علم کور، د صنعت، تجارت او امن ښار څنګه په یو وحشتناک او وران شوي وطن بدل شو، راځئ له عمره تر اکتوبره دې تاریخي شالید ته لنډه کتنه وکړو. فلسطین چې په هغه وخت کې شاوخوا سیمه ټوله په شام یادېده، د لومړي ځل لپاره د اسلام د دویم خلیفه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د خلافت په وخت کې په 15 هجري قمري کال کې د رمضان المبارک په 14 فتح شو. مسلمانانو پکې د لومړي ځل لپاره د حضرت عمر رضی الله عنه په امامت لمونځ وکړ او عمر رضی الله عنه اعلان وکړ چې مسجد الاقصی به د اسلامي امت لپاره ابدي وقف وي. له هغه وروسته اقصی جومات د اموي او عباسي خلفاو لخوا څو ځله له سره جوړ شوی دی. امویانو او عباسیانو پر دغه ښار ډیر پام وکړ. وروسته بیت المقدس د علمي پرمختګ مرکز هم شو. له 15 پیړۍ اسلامي حکومت وروسته د سلجوقیانو او فاطمیینو د خپلمنځي اختلافاتو له امله بیت المقدس د صلیبیانو لاس ته ولوېده. په 1099 میلادي کال کې صلیبیان بیت المقدس ته ننوتل. سخت قتل عام یې وکړ. شاوخوا 80,000 مسلمانان شهیدان او اسلامي مقدسات یې تر پښو لاندې کړل. صلیبیانو نه تنها دا چې بیت المقدس یې ونیو، بلکې هغه یې له جومات څخه په غوجله بدل کړ. په صلیبي جګړو کې څو ځله بیت المقدس د صلیبیانو او مسلمانانو ترمنځ لاس په لاس شو، خو تر ډیره د مسلمانانو تر ولکې لاندې وه. بالاخره صلاح الدین ایوبي وتوانېده چې په 1108 میلادي کال کې د حطین له مشهورې جګړې وروسته بیت المقدس له صلیبیانو څخه بیرته ونیسي. د صلاح الدین ایوبي له وفات وروسته بیا صلیبیانو د 11 کلونو لپاره بیت المقدس ونیو، چې بیا صالح نجم الدین ایوب په 1244 میلادي کال کې بیرته ونیو. په 1243 یا 1244 میلادي کال کې مغولي پوځیانو پر بیت المقدس یرغل وکړ،
خو اسلامي سلطنت د سیف الدین قطز او ظاهر بیبرس په مشرۍ هغوی ته د عین جالوت په جګړه کې ماتې ورکړه. ورپسې فلسطین له بیت المقدس سره یو ځای د اسلامي سلطنت تر واک لاندې راغی، کوم چې د ایوبي دولت له ړنګېدو وروسته تر 1519 میلادي کال پورې پر مصر او شام حکومت وکړ. د عثماني خلافت په وخت کې بیت المقدس د سلطان سلیم لخوا په 1514 یا 1519 میلادي کال کې فتح شو او فلسطین نور د عثماني امپراتورۍ یوه برخه شو.